پښتون ټایم چینل کې مو په سلامونو هرکلی کوم. ملګرو، نن مو درته یوه ډیره عجیبه او حیرانونکې ویډیو راوړې ده چې په کتلو به تاسو هم حق حیران شي. نو که غواړئ چې تاسو هم همدا ویډیو ګورئ نو ویډیو تر پای وګورئ، او که زموږ په چینل نوي یاستئ او یا مو هم تر اوسه زموږ چینل نوي سبسکرایب کړئ نو مهرباني وکړئ پښتون ټایم چینل همدا اوس سبسکرایب کړئ. ملګرو، د حریم شاه او مولانا فضل الرحمن په منځ کې چې کوم حقیقت دی او اوس چې ټیک ټاکر حریم شاه د مولانا فضل الرحمن صاحب کومه ویډیو وایرل کړې ده هغه هم در سره شریکوم. قدرمنو دوستانو، ټیک ټاکره حریم شاه چې په سوشل میډیا ټیک ټاک، فیسبوک، یوټیوب او نورو سوشل میډیا پلیټفارم باندې ډیره زیاته مشهوره ده او وخت نا وخته د پاکستانی سیاسینو لوسی او غلطي ویډیوګانې خپروي. ملګرو، څو ورځې مخکې چې په پاکستان کې سیاسي حالات خراب شول او هلته په پاکستان کې انټرنیټ هم بند شو، نو حریم شاه یو ټویټ جاری کړ چې ډیر زیات وایرل شو. په هغه ټویټ کې رانا ثناءالله ته لیکلي و چې که نن انټرنیټ فعال نه شو نو زه به ستا ټولې ویډیوګانې لیک کړم. او دغه مشهورې ټیک ټاکر حریم شاه اوس یو بل ټویټ کړی دی چې پکې لیکلي دي چې نن 11 بجې به زه د مولانا فضل الرحمن ټولې ویډیوګانې لیک کوم. خو حریم شاه دغه ویډیوګانې لیک نه کړې او وروسته یې بیا یوه بله انټرویو راغله چې په هغې کې ویلي و چې زه په قطر کې وم او هلته مولانا صاحب هم تللی و او ما سره میلاو شو او مولانا صاحب له ما څخه ډیمانډ کړی و چې زما شي میل ډیر زیات خوښ دي، ما لا چیرې شي میل یعنی هجړه را پیدا کړه. حریم شاه دغه خبره ښه په کانفیډنټ او ښه په جرأت کوي او وایي چې که زه دروغ وایم نو مولانا صاحب دې په ما باندې په عدالت کې کیس وکړي او زما دروغ او رښتیا دې ثابته کړي. قدرمنو دوستانو، الله تعالی دې زموږ او ستاسو په حال باندې رحم وکړي. ورځ تر بلې داسې نوي ډرامې او نوي ویډیوګانې راځي چې په لیدو او اورېدو یې سړی حق حیران شي. ډیره مننه چې ویډیو مو تر پای را سره وکتله. دا نورو تاسې تازه او معلوماتي ویډیوګانو دپاره پښتون ټایم چینل همدا اوس سبسکرایب کړئ. تر بل ویډیو مو په لو یو بخونکي رب سپارم. د لوی الله په امان.